سپوږمۍ ولې تندر نیسي او په فضا یا اسمان کې سپوږمۍ په کومو بڼو تر سترګو کیږي؟ آیا د سپوږمۍ سطحه خپله روښنایي تولیدوي؟ د سپوږمۍ د تندر نیونې په وخت کې له دیني او علمي اړخه زموږ مکلفیتونه څه دي؟ په نن ویډیو کې به همدا پوښتنې ځواب کړو. راسره اوسئ او ویډیو تر وروستنیو شیبو راسره وګورئ. لومړی راځو په دې خبرې کوو چې آیا د سپوږمۍ سطحه خپله روښنایي تولیدوي او که نه؟ دا پوښتنه یوازې په څو ټکو کې ځوابوو. د سپوږمۍ سطحه چې ده هیڅ ډول روښنایي نه لري، بلکې د لمر وړانګې چې کله د سپوږمۍ پر سطحه لګیږي، د سپوږمۍ سطحه د لمر وړانګې منعکسوي او موږ او تاسو په اسمان کې سپوږمۍ په روښانه شکل سره وینو. سپوږمۍ په فضا کې په دریو متفاوتو بڼو تر سترګو کیږي چې یو بدر، نیمه او هلال. بدر حالت د سپوږمۍ هغه حالت دی چې موږ او تاسو سپوږمۍ په بشپړ شکل سره په اسمان کې وینو. نیمه حالت د نیمه دایرې په شکل سره ده او هلال حالت د یو قوس په شکل سره، یا هم لکه زموږ د وریځو غوندې. نو موږ او تاسو کولی شو چې سپوږمۍ په دې دریو حالتونو سره په اسمان یا فضا کې ووینو. نو کله چې تاسو په دې وپوهېدلاست چې د سپوږمۍ سطحه خپله روښنایي نه تولیدوي او همدارنګه سپوږمۍ موږ او تاسو په دریو شکلونو سره په فضا کې لیدلی شو، نو اوس راځو په دې باندې خبرې کوو چې سپوږمۍ ولې او څنګه تندر نیسي. کله چې ځمکه د لمر او د سپوږمۍ په منځ کې واقع سي، په دې صورت کې د سپوږمۍ تندر نیونه یا خسوف واقع کیږي، ځکه د ځمکې سیوری په سپوږمۍ باندې لویږي او د سپوږمۍ رڼا تته او موږ او تاسو ته د سپوږمۍ رڼا په غوره توګه سره نه رارسیږي. خو د سپوږمۍ تندر نیونه موږ او تاسو په کوم حالت کې ښه درک کولی سو؟ کله چې سپوږمۍ په بدر حالت یا بشپړ حالت کې وي، نو موږ او تاسو بیا کولی شو چې د سپوږمۍ تندر نیونه په غوره توګه سره حس کړو او ویې وینو. ډیر وخت سپوږمۍ په نیمه حالت کې او سپوږمۍ په هلال حالت کې هم تندر نیسي او خسوف واقع کیږي، خو په دا ډول حالتونو کې ډیر کم کسان او په خاصه توګه سره ستورپوهان، ستورپیژندونکي کولی شي چې په داسې یو حالت کې د سپوږمۍ تندر نیونه وویني. زموږ او تاسو مکلفیت څه شی دی له دیني اړخه؟ په صحیح البخاري کې په 1055 حدیث کې له عایشې رضی الله عنها څخه نقل شوي دي چې کله به سپوږمۍ تندر ونیوله، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به 2 رکعاته نفل لمونځ ادا کوو. نو موږ او تاسو هم کله چې سپوږمۍ تندر نیسي، له دیني اړخه باید چې 2 رکعاته نفل وکړو. له علمي اړخه زموږ مکلفیت څه ده؟ کله چې سپوږمۍ تندر نیسي، دا موږ ته فرصت په لاس راکوي تر څو موږ تاسو په فزیکي قوانینو باندې تمرکز وکړو او همدارنګه له علمي او ساینسي اړخه دا ډول پیښې موږ او تاسو مطالعه کړو چې عامل یې څه ده او ولې رامنځته کیږي.